جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغه پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګز د کوونکو نن ما ستاسو دپاره د ټولو نه بدل کلاس راوړی دی. په دې نن کلاس کې ما ستاسو دپاره هینډ جسچر چې څه ته وایي، یعنې د لاس اشارې. جسچر وایي اشارې ته او هینډ وایي لاس ته. د لاس اشارې نن غواړم چې په دې کلاس کې تاسو دا هم زده کړئ، په دې باندې ځان پوهه کړئ چې دا د لاس اشارې چې کومې مونږ استعمالوو چې د دې مطلب څه دی. د دې هر یو بدل مطلب دی. په دې ټولو مطلبونو باندې ځان پوهه کړئ. زه به له تاسو نه دا امید کوم چې تاسو به ښه په توجه سره دې ته غوږ کېږدئ او د دې د یادولو د زده کولو کوشش به کوئ. ګورئ جي، اول چې دا تاسو کوم تصویر وینئ، لاسونه یې جوړه نیولي دي. دې ته وایي فولډډ هینډ. فولډډ هینډ دا د دې مطلب دی د معافۍ غوښتلو دپاره دا مونږ استعمالولی شو او د دې که تاسو ته یې څوک راولیږي هم تاسو پوه شئ چې دا زما نه معافي غواړي، او که تاسو هم د چا نه معافي غواړئ نو دا فولډډ هینډ چې کوم دی دا جوړه لاسونه دا ورته لیږلی شئ. د دې مطلب شو معافي غوښتل. او ګورئ تاسو دې ته وګورئ، دا جسچر چې کوم دی دوه ګوتې داسې نیولي دي. د دې مطلب دی دې ته په انګلیش کې وایي ویکټري هینډ. ویکټري هینډ دا مونږه د ګټې په طور استعمالولی شو، یعنې فتحه. په یو څیز کې د فتحې حاصلولو دپاره مونږ دا ویکټري استعمالولی شو، ویکټري هینډ. او تاسو دې ته وګورئ، دا هینډ جسچر چې کوم ښکاري په یو بل باندې یې ګوتې اړولي دي. دې ته په انګلیش کې وایي کراسډ فنګرز. کراسډ فنګرز دا د خوش قسمتۍ علامت دی، یعنې د خوش قسمتۍ دپاره مونږه دا استعمالولی شو. د دې مطلب دی خوش قسمتي، کراسډ فنګرز. او داسې که تاسو دې ته وګورئ، دا لاس یې موټی کړی دی. دې ته په انګلیش کې وایي دې موټي لاس ته ریز فیسټ. ریز فیسټ د دې مطلب دی یکجہتی. مونږ وایو که نه چې مونږ د دوی سره یکجہتی کوو، یعنې د دوی سره ودرېږو، نو د دې مطلب شو یکجہتی. او دا تصویر چې کوم مخې ته راغی، ګورئ دواړه لاسونه یې کولاو نیولي دي. دې داسې لاسونو ته په انګلیش کې وایي اوپن هینډز. د اوپن هینډز مطلب دی د غاړې میلاوېدو دپاره. د دې نه مونږ دا مطلب اخیستلی شو که چاته غاړه ورکوو، که لاسونه ورته داسې کړو نو د دې مطلب شو چې مونږ هغه ته غاړه ورکول غواړو. یا که هغه مونږ ته لاسونه داسې کړي نو تاسو پوه شئ چې د ده مطلب دی چې غاړه ماته راکړي. د غاړې میلاوېدو دپاره دا اوپن هینډز استعمالیږي. ګورئ دا لاس چې تاسو ته کوم ښکاري، دا ګوتې داسې کړي دي. دې ته په انګلیش کې وایي پینچنګ هینډ. پینچنګ هینډ دا مونږه د لږ څیز دپاره استعمالولی شو. که چاته وایي چې دا څیز لږ دی، یا تاسو ته څوک دا څیز راولیږي داسې درته یا په لاس باندې وکړي، نو تاسو پوه شئ چې دا لږ دی. د لږ څیز دپاره مونږه دا پینچنګ هینډ استعمالولی شو. او دا به تاسو وینئ، دا د لاس اشاره چې کومه ده دې ته په انګلیش کې وایي آی لف یو. دا استعمالیږي د مینې اظهار په توګه باندې. که تاسو چاته د مینې اظهار کوئ، یا که تاسو ته څوک دا لاس راولیږي، دا اشاره درته راولیږي، نو تاسو پوه شئ چې دا ما سره د مینې اظهار کوي. خاجي او دا مخکې چې کوم راغی، ګورئ دا خو به تاسو پیژنئ. دې ته په انګلیش کې وایي اوکې هینډ. مونږ چې وایو صحیح ده یا ټیک ده، اوکې هینډ صحیح ده، ټیک ده. جی او تاسو دا بل چې کوم وینئ، دې ته په انګلیش کې وایي ویوینګ هینډ. او ویوینګ هینډ څه مطلب دی؟ د های هیلو دپاره مونږ دا استعمالولی شو. های یا هیلو که مونږ چاته وایو نو دا اشاره ورته لیږلی شو. د دې مطلب دی های یا هیلو.
داسې وګورئ دا بل چې کوم دی لاس یې داسې موټی کړی دی او دا یوه ګوته یې مخکې ویستې ده. دې ته په انګلیش کې وایي میډل فینګر ایکسټینډډ. میډل فینګر ایکسټینډډ دا استعمالیږي د بدتمیزۍ کولو دپاره، یعنی که بدتمیزي څوک کوي نو هغه دا ګوته استعمالولی شي. د دې مطلب دی بدتمیزي کول. او دا اشاره چې کومه ده دې ته په انګلیش کې وایي میسټر سپوک ګریټینګ. او د دې مطلب معنی چې کومه ده دا استعمالیږي د ډیر عمر او د خوشحالۍ دپاره. دا مونږه استعمالولی شو. که چاته مونږ وایو چې الله دې تا ته ډیر عمر درکړي یا الله دې تا خوشحاله کړي نو د هغې دپاره مونږه د دې استعمال کولی شو، د دې لاس اشارې استعمال کولی شو. او د دې لاس تصویر چې کوم وینئ شاید چې ډیر به تاسو کې دا پی هم جنی چې دا د څه دپاره استعمالیږي. لاس مونږه د څه دپاره داسې موټی کو، چاته زور خودل، چاته خپل طاقت خودل. د دې مطلب څه شو؟ چاته خپل زور خودل. او دې اشارې ته په انګلیش کې وایي کال می، یعنی چاته د راغوښتلو دپاره که چاته وایي چې ما راوغواړه، اصل کې د کال مطلب دی راغوښتل. ټیلیفون کول تاسو ورته عام مطلب ته اخیستلی شئ. ټیلیفون کول که تاسو چاته وایي چې ټیلیفون وکړه نو دا ورته لیږلی شئ، یا که تاسو ته یې څوک راولیږي هم د دې مطلب دی ټیلیفون کول. او ګورئ جی د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دی دې ته په انګلیش کې وایي ریزډ هینډ. د ریزډ هینډ مطلب دی که چاته مونږ وایو چې ودرېږه یا مونږ ته څوک داسې اشاره وکړي نو د دې مطلب شو ودرېږه. ریزډ هینډ. جی او تاسو چې دا کوم تصویر وینئ که نه، یعنی ګوته یې داسې نیولې ده، دې ته په انګلیش کې وایي پوینټینګ انډیکس فینګر، یعنی چاته څه څیز ښودل یا چانه د څه څیز تپوس کول. د دې دپاره دا اشاره استعمالیږي پوینټینګ انډیکس فینګر. دې ته په انګلیش کې وایي. او ګورئ جی دا چې کوم تاسو وینئ دا د لاس اشاره چې کومه ده دا یو ګوته یې نیولې ده. دې ته وایي پوینټینګ اپورډز. پوینټینګ اپورډز دا ورته په انګلیش کې وایي. او د دې مطلب دی په پښتو کې مونږ چې کوم مطلب اخلو پاس اشاره کول، یعنی پاس یو سیز طرف ته اشاره کول. دا د دې مطلب شو په پښتو کې. ښه جی دا هم دغه لاس دی خو لاندې طرف ته شو نو د دې ته به په انګلیش کې اوس څه وایي؟ دې ته به وایي پوینټینګ ډاونورډز. پوینټینګ ډاونورډز یعنی لاندې طرف ته اشاره کول. پوینټینګ ډاونورډز لاندې طرف ته اشاره کول. او ګورئ جی دا تاسو وینئ لاس یې موټی کړی دی او داسې سیده یې نیولی دی. دې ته په انګلیش کې وایي فیسټ پوینټینګ رایټ. فیسټ پوینټینګ رایټ. د دې مطلب معنی ده ملاویدل او یا چاته مبارکي ورکول. تاسو دا چا سره د ملاویدو دپاره یا مبارکي ورکولو دپاره استعمالولی شئ. او دا تاسو وینئ دې ته وایي فیسټ هینډ یا تاسو ورته فیسټ پنچ هم ویلی شئ، یعنی لاس یې داسې کړی دی. دا چاته دمکي ورکول. مونږ چاته دمکي ورکوو که نه داسې څوک ورته داسې کو نو د دې مطلب دی چاته دمکي ورکول. جی او دا تصویر چې کوم راغی دې ته تاسو وګورئ دې ته وایي تمز اپ ساین. دا مونږه استعمالوو د خوښولو دپاره، یعنی دا سیز زما خوښ دی، لاس ګوته داسې کو. تمز اپ ساین دا مونږ څه دپاره استعمالولی شو؟ د خوښولو دپاره. که یو سیز زمونږ خوښیږي نو مونږ دا استعمالولی شو. او د دې په مطلب باندې به تقریبا چې ټول پوهیږئ. دې ته په انګلیش کې وایي هینډز شیک. لاسونه میلاول. هینډز شیک لاسونه میلاول. او جی دې لاسونو ته څه وایي؟ کلیپینګ هینډز. کلیپینګ هینډز یعنی لاسونه پړقول، لاسونه وهل. کلیپینګ هینډز لاسونه وهل یا لاسونه پړقول.
بس کومه تقریبا چې دا اخیری دی مونږ سره دې ته په انګلیش کې وایي palms against each other. د دې مطلب دی د دعا د پاره. د لاسونه چې مونږ داسې نیولي وي که نه نو د دې څه مطلب وي دعا کول. د دعا د پاره داسې لاس نیسو که نه. خو په دې ځای باندې به د دې کلاس اختتام وکړم. الله دې وکړي چې ستاسو دپاره داسې نور نوي نوي کلاسونه راوړم او زر زر یې راوړم. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم دا دعا وي چې تاسو هم چرته یې الله مو ښاد آباد او بریالي ساته.